मारून तासवा बल दो कतल कोमो कतल पा स्वाद के चकम सैलाबुना रालन प शांगला के चकम सैलाबुना रालन प बाजवड़ के चकम सैलाबुना रालन और बिया खुसूसन प बुनेर के चकम सैलाबुना रालन घट घट कानी दासे रौड़ल दासे कानी चे उसे करैन हम नशिव चतोले और दागे लांदे दा मुसलमानान माशुमान और जनाना और नारीना लांदे प्रातरी यो खुदा به درخواست تاسو ته وکړم چې ټول د دغه د پاره دعا وکړي چې خدای پاک دغه چې کوم مړي نن هم د تیګو د کانو لاندې پراته دي د چا بچی دی ورپسې داسې لیونې سپېلنې ګرځي هغه مور یې ورپسې لیونې سپېلنې ګرځي چې د ما بچی به د کمې خاورې او د کم کاڼي لاندې وي واقعي چې یو انسان مړ شي او دی خښ کړي نو زړی صبر شي خو چې دا اوبې یو سي او دی وایي چې خدای کله به پیدا کېږي دا روک شي او دی وایي خدای کم ځای به یو کله به پیدا کېږي او دقسې سیلاب یې دغه راوړي او کاڼي پې د پاسه وغورځوي نو وایي چې خدای پاکه نو څنګه به دعا کوی ورته چې الله دغه مړه چې کم د ځمکې او د کاڼو لاندې چې الله پاک یې را پیدا کړي او بله یو خبره درته وکړم که د چا وس کېږي نو هغه تعاون هم ورسره کولی شي هلته علما کرام موجود دي هغه علماء په لاس باندې وکړي خیر بشي پکې خو نن سبا ګورې زموږ مسلمانان هم عجیبه لوبې کوي د دنیا خلک نن ور روان دي او بالخصوص ټیک ټاکران ور روان دي او صرف د خپل ټیک ټاک دپاره او د موبایل دپاره د ویډیو جوړولو دپاره روان دي تماشې کوي الله تماشې له دی د خدای ظالمه دی له دی چې زه ټیک ټاک جوړ کم دی له دی چې زه ناشنا تصویرونه جوړ کم او زما موبایل وچلیږي زما یوټیوب او زما ټیک ټاک وچلیږي او ماله پیسې راشي دنیا ورماته د هغې ورته محنت کوي چې د خدای خاطر وکړئ مه راځئ مونږ پرېږدی کار ته چې مونږ کار وکړو پرونه ځکه زمونږ دوست دی زما شاګرد هم دی مولانا فضل غفور صاحب حفظه الله بزرګاو طالب علمان د مدرسو یې غونډ کړي دي او تلي دي او هغوی مکمل د بازارونو د هغې علاقو صفۍ کړی دا خټې پرتې وې دی لرې کړې د پیر بابا چې کوم زیارت دی هغې کې دننه هغه جومات ټول د خټو ډکو هغې صفایانې وکړې او هلته لګیا دي هغوی کوشش کوي چې مونږ کرین څه شی راولو او مونږ بلکې لګیا کړي دي او په هغې مونږ دا کاڼي اوچت کړو لیکن د دنیا خلک ورمات دی هلکه مونږ کار ته پرېږدی خدای ته وګورئ مه راځئ خدای ته وګورئ مه راځئ مونږ کار ته پرېږدی چې دا مړي راوباسو مونږ کار ته پرېږدی چې دا کورونو نه ملبې لرې کړو د دنیا ملبې ته لرې کوي بله یو طالب پکې و د دنیا یو الماری کې سره زر پراتو هغه راویغېشتل هغه کور والا لی ورکړه د چا پیسې دي سره زر دي کاغذونه دي او هغه کورونو چتونه پرېوتي دی پکې دننه ګیر دي ته دې ټیک ټاک به جوړی ټیک ټاک پر بچیا ظلم کې ظالمه که یو سړی ټیک ټاک په دې خیال جوړ کړي چې زه د دوی هغه مظلومیت خلکو ته مخکې کم تعاون له راشي بیا ټیک ټاک داسې هم پکې شته ټول نه په دې خیال دا فوټوان والي دا ویډیو جوړه کړي چې د دوی هغه مظلومیت خلکو ته وښیم او خلک راشي مدد وکړي بیا ټیک تا لیکن چې صرف تماشې دپاره تصویر وباسئ او خپل ټیک ټاک مشورې ځان سره د لوی ګروپ بوتلې دی لاره تنګه ده ګاډي پکې نشي ته ولې ظلم کوئ هغې تر دې حده پورې وایي چې مونږ له بړستنې مه راوړئ مونږ بړستنې کم ځای واچو زمونږ کورونه نشته مونږ له لوښې مه راوړئ مونږ له پتیلې مه راوړئ مونږ په پتیله څه کوو زمونږ بچي لاړل برباد شو چا له پکې پخلی وکړو ماشي یو زنانه ته جامې ورغورځولې های های ترورې دا جامې دې واخله چې وکتې په جړا شوه جامې هلته وغورځولې وایي دا خو د ماشومانو جامې دي بچي شته نه بچی غیب دی پته نشته چې د ما بچی څه شو په جامو د څوک ماله نور زخمونو باندې مال کې چوي هغه زنانه هغه جامې دقسې په لاس کې نیولې دي او دې سینې پورې دا خو زما د بچي د جامو په شان جامې دي دا خو زما د زوی جامو په شان دا په هغه پوره کې دی ما له مروړی جامې ما د خپل بچي هدیږي جامو څوک ما دا ماشومانو جامې دي ماشومان خو لاړل اوبو یوړل نمارون د خدای خاطر وکړئ الله ته توبه وباسئ الله نه معافي وغواړئ ان بطش ربک لشدید یو غرس چې ورکړي په خدای که ورته مونږ ټینګېدی شو نن ډېر خلک په بار ملکونو کې ناست دي او څوک د خدای خلاف لګیا دي څوک د پیغمبر خلاف لګیا دي څوک د دین خلاف لګیا دي څوک د قرآن خلاف لګیا دي څوک د مدرسې خلاف څوک د ګیرې خلاف ولله ګیره پیغمبر سنت نه واجبه ده څوک د پټکي خلاف لګیا دي د پټکې د سپي شکل جوړ کړي او پټکې ورپسر کړي
د عالم نه سپی جوړ کې سپی د عالم نه او پټکې ور په سر کې دا مومن دی ته مسلمان یې پټکې خو د پیغمبر مبارک نښه ده ګیره خو د رسول الله مبارک نښه ده نو تا ته سپی جوړ که ګیره دې وله جوړه کړه پټکې دې ور په سر که ای د خدای ظالمه د پټکې او د ګیرې او د انسان د دې ښکلي مخ کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ښکلي شکل قامت مې انسان پیدا کړی ته د هغه هته کې دا نن دا موبایل دجالي فتنه ده بس ښه دپاره مې استعمالولی شي خو بدو لی خلک ډېر استعمالوي ولې ظلمونه کوئ د خدای نه نه یریږئ عذاب به در باندې راشي بیا هم د خدای نه نه یریږئ قهر به نازل شي او په هغې کې به هم ګډېږئ په خدای یقین وکړه جومات کې را دې ناست یم په جومات کې پرون ما ته یو په وټسپ چا یو ویډیو را لېږه پرون ما سره اوس هم په وټسپ کې پرته ده ستا په اسلام آباد کې په فیصل مسجد کې یو ډمه ګډېږي او ویډیو ورته لګیا دی ولا بل ویډیو کوي په فیصل مسجد په جومات کې ډمه ګډېږي د خدای غضب نازل شو نه موږ وایو دا ولې نازلېږي داسې د ما د جومات حتی کو کوتاهي خو عیسایان هم نه ده کړی داسې خو یهودیان هم نه ده کړی یهودیانو د نه جومات نیولې ده خو ډمې پکې نه دي ګډې کړی ظلم یې کړی دی ماشومان یې د لو وجل ارسه ظلمونه یې وکړل خو جومات کې د له ډمې نه دي ګډې کړی او ستا مسلمان راځي په جومات کې ټیک ټاکې جوړوي په جومات کې جینۍ راځي او ګډا کوي قسم په خدای ما سره اوس هم یو ما ته را خلک راولېږي که نه وي دا وګوره اوس هم یو ویډیو ما سره پرته ده یو هلک مونځ پورې ټوقې کوي په الله باور وکړه والله بالله قسم درته خورم چې مونځ ته ولاړ دی په جومات کې دی او که بل ځای کې دی اوس دا پکې ما ته نه ښکاري ولاړ دی مانځه ته نو چې رکوع له ځي نو ټوپ کي نو رکوع له لاړ شي نو چې رکوع نه پورته شي نو ټوپ کي نو ودرېږي نو چې سجدې له ځي نو مضبوط ټوپ ووایي نو سجدې له لاړ شي ابل ورته خاندي ابل وله ویډیو کوي د خدای سجدې پورې مونږ ټوقې وکړې د الله رکوع پورې مونږ ټوقې وکړې د الله منځ پورې مونږ خنداګانې وکړې او چې څوک هم دا شعر کوي دغه هم د ایمان نه خلاص دی دا پې ته راضي یې رضا بالکفر کفر ده ته پې خوشحاله او په داسې ویډیو چې ته بل ته لېږې او خاندې ورته ته په کفر راځې خدای نه ویرېږه ګورې مه کوه رو به دې نیسي په کینسر به دې ور واچوي زوی به دله راونیسي مور به دله راونیسي ښځه به دله راونیسي څه به کوې بیا الله سره څه نشي کولی مونږ نه بلکل یاره په مونږ کې نشته اخرت به کوم دی مونځ پورې مونږ ټوقې ګیرې پورې ټوقې په پیغمبر علماو خو پرېږده عالمان خو تاسو را نظر نه سپک دي چې ته مولا به غلطي وکړې ټیک دا انسان دی راځي به ما نه به هم کېږي ستا نه به هم کېږي ته په هغې ټول دین بدنامې په ټیک ټاک او مونږ ورته وښیو مونږ زر شعر او بس وایو لایک او شعر او لایک خدای ته وګوره سوچ وکړه واپس یې ورته ورولېږه دغه بړوا ته دا کوم بړوا چې مولایانو پسې دین پورې خنداګان واپس یې ورولېږه ورته یې بړوا خدای ته وګوره دا کار مه کوه خدای دې وایي غرق او تباه کړه ته شعر کوې واپس مهرباني وکړې لږ احتیاط وکړې